د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ته د روغتیايي اسانتیاوو رامنځته کولو لپاره د یاد ولایت مرکز میدان ښار کې د احمدي ډاکټرانو ټولنه پرانیستل شوه. د یاد ټولنې مسؤلین وایي چې موخه یې د بېوزله کسانو وړیا درملنه او د یاد ولایت اوسیدونکو ته د روغتیايي خدماتو اسانتیا برابرول دي. دا کلینیک چې موږ جوړ کړ د همدې تقریبا دغه شی او نظر موږ سره هم وو. موږ یو وړاکۍ خیریه کمیټه هم پکې جوړه کړې چې هغه به ارزیابي کوي چې کوم خلک موږ دلته وړیا معاینه کولی شو. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې د بېوزله کسانو د لاسنیوي دا ګام ستایي، ترڅنګ له نورو هیوادوالو هم د ورته اقداماتو غوښتنه کوي. ډېر مفید دي. زه په نورو کلینیکو هم غږ کوم چې خیر ده، کله چا پیسې اخلي له چا دعا واخله، کله چا نه امتیازونه اخلي چا ته خپل زړه ورکړه، اخلاقي ډګر باندې په نرمو الفاظو په ښه ژبه دا تداوي تنه په دوا نه ده، دا په ژبه هم ده. په دغه پروسه باندې ډېره خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې نور ډاکټر صاحبان او نور ورونه په دې هکله کې د ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړي. د یاد ټولنې مسؤلین وایي چې په دې روغتیايي مرکز کې په اوو برخو کې درملنه کیږي چې د لا زیاتوالي هڅې روانې دي.